جوړ په خیر درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ او د ژوند چارې مو ښې وي. تاسو خبر یاستئ چې تېره شپه په خوست، پکتیکا او ننګرهار کې د ترهګرۍ یا دهشتګردۍ پیښې وسوې. په دې پیښو کې زموږ ولسي وګړي شهیدان شول، زموږ ولسي وګړو ته تلفات واوښتل، زموږ ولسي وګړي د غم پر ټغر کښېنول شول. په داسې حال کې چې فرض روژه روانه ده، ښځې، ماشومان، سپین ږیري دا په وینو ولړل شول. دا کار د پاکستان ترهګر پوځ وکړ، دا کار د پاکستان ترهګرو ادارو وکړ. هغوی د غلو په څیر د شپې راننوتل او د افغانستان پر حریم باندې یې تیری وکړ. دا کار بې غچه نه پاتېږي او دا کار بې غچه باید پاته نشي. هو دا یو ټکي ته پام کول پکار دی. غچ خپلې طریقې لري، غچ خپلې وسیلې لري، غچ خپلې لارې لري. هغوی چې زما په خبره باندې پوهېږي چې زه څه وایم. غچ باید واخیستل سي، ډېر ژر باید واخیستل سي، ځکه د افغان غچ که پاته سو نو بیا به نو هر سړی راځي پر افغان خاوره باندې به تیری کوي. دا یو اړخ دی د موضوع. دوم اړخ دا دی د موضوع چې ترهګر پاکستانی پوځ چې په مخامخ جګړه کې همیشه میدان پرېښی دی، همیشه نیول سوي دي، همیشه قبضه سوي دي. دا اوس تازه یو چې موږ د افغانستان له لوري د دوی زندانیان ور ایله کړل شول. تاسو به کتلي وي، ما هغه وخت هم چې پر ډیورنډ کرښه دا جګړه روانه وه، ما دا خبره کړې وله چې پاکستانیان نیول سوي دي. هلاکتونه خو یې زیات دي، خو ګڼ کسان یې نیول سوي هم دي. بیا یو تعداد د افغانستان حکومت پټ ور ایله کړل د سعودي او د ترکیې په خوښه باندې او د شنیت په وجه. هغه 3 کسان چې موږ په ډیر ټینګار غوښتنه ځینې کړې چې دا ما ور ایله کوي، هغه پاته وو، هغه وو چې بله ورځ یې ور وسپارل. تر هغوی ته ورسپارلو وروسته دا د پاکستان بیا په افغان خاوره باندې برید وکړ. یوازې دا نه دی، د پاکستان پوځ په مخامخ جګړه کې له بلوچستانو څخه هم همیشه په تیښته کې وي او له ټي ټي پي څخه خو یې زاره چې وي، زاره یې ترې چې وي له ټي ټي پي څخه. اوس سوال دا دی، هغه پوځي چې په پوځي لباس کې چغې وهي، ژاړي، هغه د مخامخ جګړې توان نه لري. په ټکنالوژي باندې به خود یو څوک راځي د اسمان د سره به په ډرون طیاره باندې برید کوي او د غله په څیر به تښتي. دا بل باس دی. اما تر کومه حده پورې چې خبره د مخامخ جګړې ده، بله ورځ موږ په بلوچستان کې غیرت ولیدی چې پوځیانو یې لباس پتن چغې ولې. دا ډیره د شرم خبره ده، دا ډیره د پزې د پرې کېدو خبره ده او دا بیا تر هغه لا د پزې د پرې کېدو خبره ده چې د پوځ اداره پر خپلو پوځیانو باندې پښیمانه شي چې وایي دا زموږ پوځیان نه دي او ویډیوګانې موجودې دي. یوه پوښتنه زه له تاسو څخه کوم دوستانو، هانسلی یعنی په اخلاص جواب راکړئ، آیا تاسو کم داسې افغان پوځي په تیرو 20 کلو کې په دا 20 کلنې جګړه کې په افغانستان کې تېره شوه لیدلی دی چې هغه د طالب په وړاندې ژاړي؟ ما نه دی لیدلی. کوي ویډیو یې نه ده راوتلی، کوي داسې نه ده عامه سوې ویډیو یې لکه د پاکستاني ترهګر پوځ د ځینو تښتېدلو دا چې په بلوچستان کې عامې شوې. یوازې دا نه، آیا ته کوم داسې طالب لیدلی دی چې هغه د حکومت نیولی وي او دی دې ژاړي؟ ما خو نه دی لیدلی، ځکه زه 20 کاله کېږي په افغانستان کې مې د تېرې جګړې پر مهال باندې خبریالي کوله، نه مې دی لیدلی. نو په افغان کې دا غرور ستا او په افغان کې دا غیرت ستا. په پاکستاني کې نه دا غرور ستا او په پاکستاني کې نه دا غیرت ستا. پاکستاني یو ترهګر پوځ دی، پخوا یې په وزیرستان کې ترهګري کوله، په بلوچستان کې ترهګري کوله، اوس یې پښه د افغانستان خواته راغځولې ده. دا پښه یې باید ورلنډه کړل سي، غچ باید واخیستل سي، غچ باید واخیستل سي. د غچ خپلې بېلابېلې لارې دي. هغه 3 لارې زه نه غواړم دلته تفصیل ته ولاړ شم. د طالبانو حکومت پر غږېدلی دی، تر ټولو اول یې باید اوله لاره عملي شي. که چیرې دا کار ونیسي، پاکستانی به بیا راځي، بیا به پر افغان خاوره باندې تیری کوي. او پاکستانی څه کوي؟ پاکستانی د 15,000 ټي ټي پي زور نه لري، د 15 لکه طالب زور قطعا نه لري. یوازې 15 لکه طالب نه، د 40 میلیونه 50 میلیونه افغان زور قطعا نه لري. یوازې 40-50 میلیونه افغان زموږ تر 50 میلیونه ډېر پښتانه د ډیورنډ کرښې غاړې ته پراته دي چې ټول یې نرښځیان نه دي، اکثره ډېر میړني دي. هغوی هم هلته ورته سته، د بلوڅ هم ورته سته. همدغه یې ښه وخت دی. ولې په دې شکل باندې که چېرته ټیټه غاړه یوړل شوه نو دا ورځ در سره نوټ کوي، نن دا نننۍ ورځ، دا نننۍ تاریخ در سره وساتئ. بل برید به کوي پاکستان که مو جواب ورنه کړ، بیا به بل برید کوي پاکستان که مو جواب ورنه کړ، تر هغو به بریدونه کوي چې تاسو جواب ورنه کوي. نو ښه ده چې جواب نن ورکول سي، ښه ده چې جواب ژر ورکول سي، ښه ده چې جواب سبا ورکول سي، سبا پر ځای نن، د نن پر ځای اوس ورکول سي.
جواب ورکول پکار دی، صریح جواب ورکول پکار دی، واضح جواب ورکول پکار دی، په همغه طریقه جواب ورکول پکار دی. ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره. دا ویډیو پر مخ شریکه کړئ چې دا چارواکي هم خبر سي او پاکستانیان هم خبر سي. یوه خبره یاد ساتئ، دا پاکستانیان باید په دې باندې پوه سي، افغان کله هم غاچ نه پرېږدي. او تاسو یې په دې باندې پوه که خبره دې سټیج ته رسېدله، بیا هر افغان طالب او هر طالب افغان دی. که څوک د پاکستان په وړاندې نه درېږي، هغه افغان نه دی، هغه د خپل ډینې چې کې خامخا به یو ځای امسایګلوي کړي وي. د پاکستان په وړاندې هر افغان ولاړ دی، هر افغان باید ودرېږي. که نه درېدی، لا اوس هم له مصلحاته څخه کار اخیستی، نو هغوی ته موږ د افغان په سترګه نه ګورو، هغه به داسې یو څوک وي لکه څه چې موجود وي. ژوند خدای مو شاد آباد او بریالي لره. ډېره اندېښنه نه ده پکار، ګورو به چې څه پېښېږي.